د ثور د 8 او 8 تاریخي ورځو په اړه د افغانستان اسلامي امارت اعلامیه. له نن نه پوره 43 کلونه وړاندې د ثور په 8 1957 لمریز کال د کمونیزم د لښکرو لخوا د وخت د حکومت په ضد نظامي کودتا وشوه او د یو غیر مسلمان ملت پر حریم د کمونیستي تیرې لپاره زمینه مساعده شوه. دا کار د دې لپاره وشو چې د افغانستان خاوره خپله مستعمره او خلک یې د ځان غلامان وګرځوي او خپله کمونیستي مفکوره پرې تحمیل کړي. خو د افغانستان مجاهدو او ازادۍ غوښتونکو مسلمانانو په تش لاس د شلمې پیړۍ د شوروي استعمار خوب رښتیا کېدو ته پرې نه ښود. په مېړانه یې پوره 14 کاله مبارزه وکړه او بالاخره یې د ثور په 1901 لمریز کال خپل ازادي او استقلال ترلاسه کړ. الحمدلله والمنه. اسلامي امارت د ثور د 8 کودتا ورپسې زموږ په پاک حریم کمونیستي تاړاک غندي او د ثور 8 بیا د خپل هیواد د ازادۍ او افتخار تاریخي ورځ او لوی الهي نعمت بولي چې باید شکر یې ادا کړو. هغه مهال د افغانستان مظلوم او زورېدلي خلک خوښ وو چې د خپل 14 کلن جهاد ثمره یې ترلاسه کړه او نور به په وطن کې د ازادۍ، ارامۍ او د خپلې خوښې شرعي نظام تر سیوري لاندې ژوند کولو ته پرېښودل سي. خو څو جاه طلبو او د قدرت تږیو یې یو ځل بیا سپېڅلي ارمانونه د تنظیمي جګړو او خپلمنځي اختلافاتو په اور کې لولپه کړل او د افغانستان د مسلمانو خلکو سترې هیلې او د سوچه شرعي نظام د راتګ او استحکام امیدونه خاورې شول. موږ د ثور 8 او 8 تاریخي ورځو پر رسېدو یو ځل بیا یادونه کوو چې اسلامي امارت لکه چې د خپل وطن د خپلواکۍ د اعادې، وحدت او اتفاق راوستلو، د حرج او مرج له منځه وړلو او شرعي نظام د نفاذ لپاره تأسیس شوی و، هغه هدف ته رسېدلی یو. اوس د دې وخت دی چې د خپل شرعي نظام څخه کلکه ساتنه وشي او د یو باثباته او په اسلامي نظام مزین افغانستان د دوام او قوام لپاره ټول افغانان سره یو موټی او متحد واوسئ. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضى. د افغانستان اسلامي امارت.